وطن ګوند که تا د انجینر صاحب خبرې اورېدلې مهرباني وکړه د تا خو اگر که معلومات ټول د پنجاب باره کې د خو راځه نن د کفري نړۍ باره کې وضاحت ورکړه د وطن ګوند سلامونه او نیکې هیلې ټول ته وړاندې کوم. ایله دا جوړ روغ صحتمند اوسئ. د ما د انجنیر صاحب نه یوه پوښتنه ده. تنها پوښتنه مې دغه ده چې انجنیر صاحب ډېر د سیکولاریزم مخالف دی. هغه غواړي چې په د افغانستان کې اسلامي نظام را ټینګ شي. دا موږ ټول غواړو، په دې کې هېڅ شک نشته. ما پوښتنه د انجنیر صاحب نه دغه ده چې تاسو دومره د سیکولاریزم نه بد وئ، ولې تاسو په یو سیکولار ملک کې چې ترکیه ده په هغه کې ژوند کوئ، او ولې تاسو د یو سیکولار ملک د ترکیې تابعیت اخیستی، او ولې تاسو د یو سیکولار سره چې عکسونه اخلي سیکولار نه سیکولار هر څه چې دي خیر ده، او تاسو د یو سیکولار سره عکس اخلئ او هغه په خپل فیسبوک کې په ډېر فخر سره دغه کوئ لګوئ. موږ څنګه د تاسو په خبر باندې باور وکړو چې تاسو د موږ په ملک باندې د جهاد فتوی ورکوئ او تاسو خپله په یو سیکولار ملک کې ژوند کوئ او د یو سیکولار سره عکس اخلئ او هغه په ډېر فخر سره د خپل په فیسبوک کې هغه کوئ نصبوي او د یو سیکولار ملک تابعیت اخلي او په ډېر فخر سره هغه موږ ته په فیسبوک کې خو راښایي. موږ څنګه تاسو په خبر باندې باور وکړو؟ توتله خانه ودرېږه چې د جواب درکړي، بیا به مخکې لاړ سه. جواب ورکوم. د وطن ګوند صاحب وروره نوم د چهار څه ده خبر داسې ده او دا د داسې ګوند غړی ده چې هغه ګوند بیخي وجود نه لري انجینر صاحب. خیر هغه خو له منځه لاړه، خو دا پاتې شونکي چې دي دوی باید توبه وکاږي، دوی خو داسې نه کوي، د توبه خو باید وکاږي. نو وروره ګرانه وروره اول دې باندې ځان پوه کړه چې مخکې په دې ترکیه کې سیکولر سیستم و، هغې ته په عربي کې علماني وایي او په انګلیسي کې ورته سیکولر وایي، چې اسلام د هغه سره هېڅ علاقه نه لري له دین سره. د اسلام او د دین موږ په هغو باندې پوهېږو، د هغو تشریح موږ ته مه کوه او موږ ته ووایه چې تاسو ولې په هغو ځایو کې ژوند کوئ. غوږ ونیسه. نو هغه دا سیستم و چې اسلام او سیاست سره بیل دي. بیا له هغې نه وروسته الحمدلله دا اوسنی نظام چې راغلی رجب طیب اردوغان دا د موږ د سر تاج ده او دا ما چې چا سره عکس اخیستی ده دا وزیر دفاع کار ده. یقین وکړه چې یو ساعت زه ورسره غږېدلی یم چې د اسلام یو دومره مسلمان انسان ده چې بالکل ما چې دا لامې وکتې ما دا خو د الله ولي ده ډېر غټه. هغه سیکولر نه ده، ځکه زه په فخر ورسره عکس اخلم. هغه یو د موضوع د ګیرې پرېښودو نه پرېښودلو ده، یو موضوع ده د سیکولر او د سیکولر د عقیدې. د هغوی عقیده الحمدلله اسلامي ده. هغوی غواړي چې هغه سیکولر ترکیه اسلام ته راولي. نو ځکه اولا عقیده د موږ هم د اسلام غوږ ونیسه لیونیه غوږ ونیسه. درته تشریح درکړم بیا تاویل مه کوه. یو هم نه دواړه غوږونه ونیسه بیا دې قطع کومه. نو زه د ترکیې تابعیت لرم، د افغانستان تابعیت لرم. الحمدلله د افغانستان تابعیت نه زه نه یم ګرځېدلی او که په افغانستان کې اسلامي نظام راغی له همدغه ځای نه زه تا سره وعده کوم چې زه به انشاءالله په خپل افغانستان کې خپلی تجارت کوم او خپلی ژوند به تېروم. نور څه غواړئ؟ زه خو د سیکولر راغلی یم او دلته دا خلک دي سیکولر ختمول غواړي، موږ یې حمایت کوو. نو نور د خدای خوشحاله لره او خبره همدغه نه ده. جواب دی مهرباني وکړه دغه ورور دا د بیا راغوښتېشته راهنجو دغه مهرباني وکړه ورور راکړي بیزنجو. السلام علیکم ورونو. انجینر صاحب سلام تاسو ته او موبایل صاحب ورور تاسو د هم ډېر یو تاسو خو ډېر وړاندې یاست. موبایل صاحب تاسو نه موږ ډارېږو. مهرباني وکړه موږ دا چانه ګرانه انجینر صاحب زه تاسو ماته 2 دقیقې یا 3 دقیقې وخت راکړئ چې داسې یو لاندې 2-3 خبرې کوم چې د هم د ما په د زړه خبرې دي هم د تاسو د ټول افغانانو